ستړي مشئ ملګرو، نن زمونږه څلورمه ناسته ده د میډیټیشن. او په لومړۍ ناسته کې مونږه په میډیټیشن باندې خبره وکړه سرسري. په دویمه ناسته کې مونږه په اتارټي باندې وغږېدو چې اتارټي چې کوم ده هغه د مایند د آزاد خوځښت په لاره کې خنډ جوړېږي. په درېیمه ناسته کې بیا مونږه په دوالټي باندې خبره وکړه، په دووالي باندې هغه خبره لا نیمګړې ده، نورې خبرې به هم پرې کوو. خو نن مونږه به زمونږ میډیټیشن دی په سوچ، او په سوچ کې چې کوم ډس آرډر دی، ورانۍ دی، په هغې باندې. نو په سوچ کې چې کوم ورانۍ جوړ شوی دی هغه خو یره ده، حسد دی، سیالي ده، کمپټیشن دی، او لالچ دی. نو دا خو ډس آرډرز دي، دا خو ورانۍ دی د سوچ په لیول باندې. دا ورانۍ ځکه دی چې د دې څیزونو په موجودۍ کې مایند ریشنل نه پاتې کېږي. د مایند چې کوم اپریشن دی په هغې کې خنډ جوړېږي دا شیزونه. نو دا خو ډس آرډر دی، ورانۍ دی. خو په سوچ کې یو بل ورانۍ دا دی چې سوچ بیا دا څیزونه د دې ریپرزنټیشن وران کړی دی. غلطې د دې دپاره چې کوم سوچ خپل کوم سلوشن راوباسي، کوم حل راوباسي، نو هغه وران دی. د دې په وجه باندې دا خبره ډیره زیاته چې کوم دی نو انجل بنجل شوې ده. د دې مثال، یو مثال نه به کار واخلو، نو کېدای شي د هغې سره خبره اسانه شي. تبه به واخلو. تبه په بدن کې، په فزیکل وجود کې ډس آرډر دی، ورانۍ دی. نو دا ورانۍ د بکټیریا نه، بکټیریا د بهر نه راننوځي ستا وجود ته، او په ټول وجود کې چې کوم دی نو لانجه جوړه کړي. خو د بکټیریا خو د دغه پرابلم چې کوم سلوشن دی نو هغه دا دی چې امیون سیستم، د وجود امیون سیستم چې کوم دی نو هغه پرې خبردار شي، او هغه بکټیریا چې کوم دی نو هغه د وجود نه لرې کړي، د هغې سره خپله چوکه پوکه وکړي، وجود پاک کړي. په دې دوران کې په سړي باندې تبه راشي. اوس که دا مونږه اوس د دې تر مونږ دا وکړو چې مونږه دغه امیون سیستم چې کوم دی دا کار ته پرېنږدو، نو بیا دا تبه زمونږ نه شلېږي. د مثال په توګه باندې ته سمدې نه منډې وهې، نو دا بیا تا تېښته وکړه، سیستم تېښته وکړه، امیون سیستم یې کار ته پرېنښود. یا ته چې کوم دی نو په یخو یخو اوبو کې لاندې، یا چې کوم دی نو سیګرټ څکې د تبې دوران کې. اوس دغسې کار چې کوم دی نو دا د سوچ په لیول شوی دی. د سوچ په لیول باندې چې کوم ډس آرډر پیدا شوی دی، مثال په توګه باندې یره به واخلو. نو سوچ داسې کار وکړي چې سوچ د دې سلوشن دا راوباسي چې د دې نه تېښته اختیار کړي. د یرې په دوران کې وایي چې خپل پام بدلوم، سړی وایي پام بدلوم، نو لاړ شي ټي وي وګوري، ملګرو سره چې کوم دی نو ګپ ولګوي، یا چې کوم دی نو چا سره په خبرو اترو شي، خو ځان له پام بدل کړي چې هغه یې راختمه شي. نو سیستم ته مکمل او نشي چې دغه ډس آرډر چې کوم دی هغه په ژوره توګه، په ژوره لیدنه کې ولیدلی شي. نو میډیټیشن یو دا آرټ دی چې دا خبرېدنه ده چې سوچ چې کوم دی په هغه کې ډس آرډرز دي، وراني دي، او سوچ بیا دا ورانۍ کړی دی چې هغه وراني موږ ته غلط د هغې سلوشن یې غلط راښودلی دی. نو څه کول پکار دي؟ کول دا پکار دي چې سوچ کوم سلوشن ښیي چې د دې نه تښتېدل پکار دي، اسکیپ. کله تا باندې یره راله او دغه یره ته پرېږدې ایز ا پروسس په وجود کې، په نروس سیستم کې، په برین کې،
او دې سره ته ایثار شي تېښته ته ونه کړي، نو سیستم به په دې باندې خبردار شي، یو ژوره لیدنه به راولاړه شي، او د هغه خبرداري په نتیجه کې به دا یېرې دا مزې داسې وشلېږي څنګه چې امیون سیستم چې کوم دی ستا په وجود کې د تبې مزې شلی. نو دغسې که ته حسد واخلې په تا کې حسد راولاړ شو، نو سوچ د هغې لپاره سلوشن دا ښودلی دی چې یا خو چې کوم دی نو ډسمس یې کړه چې ماړه دا خو څه خبره نه ده، که پلانکي سره دا شی شته نو ما سره نشته، هېڅ خبره نه ده، نو دا هم یو ډسمس دا تېښته شوه. یا لاړ شه د هغه سړي نه هغه څیز راپټ کړه، یا چې کوم دی نو پلان جوړ کړه چې هغه څیز په خپل حاصل کړي، نو هغه خو صحیح ده که هغه څیز ته په خپل حاصل کې، خو دې کې چې کوم پروسس د حسد روانو په وجود کې په سیستم کې هغه ونه لیدلی شو، پاتې شو. اوس که دغه سره ته پاتې شي، وجود ورسره پاتې شي، سیستم ورسره پاتې شي، نو دا پروسس به په ژوره لیدنه کې ولیدلی شي، او دغه لیدل چې کوم دی نو دا یو عمل دی، یو اکشن دی، د هغې په نتیجه کې به د دې مزې د همیشه لپاره وشلېږي. نو دغې ته موږ وایو ژوره لیدنه یا ژوره ننداره یا ژور پام. دا هله راولاړېږي کله چې سیستم چې کوم دی، سیستم ارګانیزم، وجود، نروس سیستم او برین، دا د سوچ په وجه باندې د دغه پروسس نه ونه تښتي، یعنی تېښته دې ته وایي چې لاړ شي او ځان ته پام بدل کړي، چې د دغه پروسس سره پاتې شي، نو بیا هغه پروسس ولیدی شي په ژوره توګه باندې. نو د ټول انسانیت سره دا پرابلم شوی دی په صدو چې زیاتره چې که ته وګورې په دې اندازې سره کله چې تاسو په دې باندې خبردار شئ، نو تاسو ته بیا ښکاره شي چې زیاتره اکټیویټیز چې انسانانو د کارونه چې انسانانو کړي دي، نو دا اکثر د تېښتې لارې دي، لکه سپورټس شو، دا شوګانې شوې، لټریچر شو، تر ډېره حده پورې ډېر څیزونه داسې دي، دا نه وایم چې ټول دغه ټول څیزونه کریټیو هم کېدی شي، خو اکثر د تېښتې لپاره استعمالېږي چې خلک په خپل پام بدلوي، خپل بورډم پې ختموي، خپلې یرې نه په خپل پام بدلوي. غوسه هم یو ډس آرډر دی، نو د غوسې چې کوم سلوشن دی، نو هغه سوچ دا سجست کړی دی، دا مشورې راکړې دی چې دا غوسه یا په چا وباسه یا دا غوسه تېره کړه، خو دواړه چې کوم دی نو دا د تېښتې لارې دي. نو که سیستم کله غوسه شي، نو دا یو پروسس دی چې په سیستم کې روان دی، او دغه وخت کې سیستم چې کوم دی دې سره پاتې شي، نه دا غوسه وباسي، نه راوټوکي، او نه چې کوم دی نو وخوري او پرېږدي نندارې ته. نو ژوره ننداره کې به بیا د دې اصلیت ولیدی شي، او په دغه لیدنه کې چې کوم دی نو د دې مزې وشلېږي. نو دا یو ډېر لوی آرټ دی د میډیټیشن، چې کله موږ د سوچ په ډس آرډرز، د سوچ چې کوم ډس آرډرز دي، وراني دي، هغه ژورې نندارې ته پرېږدو. نورې خبرې به هم په دې کوو، خو دا خو ډېرې خبرې دي، خو نن تر دې ځایه پورې پوره ده.